د هیواد په بازارونو کې د خوراکي لومړنیو او مصرفي توکو د احتکار په تړاو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه. افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د هیواد په بازارونو کې ځینو سوداګرو په خوراکي لومړنیو او مصرفي توکو احتکار کړی او قصد لري چې یا توکي د خرڅلاو په بازارونو کې په لوړه بیه وپلوري، چې دا عمل د انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دی او په جزا کوډ کې دا عمل جرم ګڼل شوی. د جزا کوډ 800 مادې له مخې کوم کس چې ځان ته د زیاتې ګټې او یا په لوړه بیه پلورلو لپاره په رقابتي بازار کې عامه لومړني خوراکي او مصرفي توکي پټ وساتي او یا بازار ته له عرضه کولو ډډه وکړي یا هم د نورو خلکو په وسیله په بازار کې د عرضې مخنیوی وکړي، په دې شرط چې احتکار شوی په بازار کې د لومړنیو توکو د کموالي یا د بیې د لوړېدو لامل شي احتکار دی او د دې فصل د حکمونو پر بنسټ مجازات کیږي. د جزا کوډ 802 مادې پر اساس کوم کس چې د احتکار په جرم تورن وي د احتکار شویو توکو د مصادرې سربیره په قصیر حبس محکومیږي. کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو منصبینو ته دستور ورکوي څو د هغو کسانو په وړاندې چې په خوراکي لومړنیو او مصرفي توکو احتکار کوي د قانون له مخې جدي قانوني چلند وکړي. همداراز ګران هیوادوال هم کولی شي د احتکار د لیدنې پر مهال د ملي پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي. درنو هیوادوالو، راځئ د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو بل سره مل شو. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې.